یو څو ړانده د خدای نه ډېر خفه وو، دا چې ولاړو د ړندو په سترګو هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه وو. دا چې ولاړو د ړندو په سترګو هغه باڼه د خدای نه ډېر خفه وو چې سایه د پلار لیدلې نه وه، هغه واړه د خدای نه ډېر خفه وو. چې سایه د پلار لیدلې نه وه، هغه واړه د خدای نه ډېر خفه وو چې پښتنو نه به خدای ډېر خفه وو، که پښتانه د خدای نه ډېر خفه وو. عزتمند ورونو، تاسو به ګورئ چې نن سبا د الحاد او د بېدینۍ تحریک شروع دی. خلکو ذهن دې طرف ته مایل کول غواړي چې د الله په نعمتونو ناشکري وکړه، د الله نه ناراضه شه، د الله نه خفه شه، ځکه الله دا نعمت نه دی درکړی، دا یې نه دی، دا یې نه دی. او بیا دا خبره ذکر کوي چې په دې باندې مونږ هم د الله نه خفه یو، د الله د ناراضګۍ آوازونه اوچتوي. دغه انسانان رب په ځان باندې په غوسه کوي، لکه څنګه چې مخکې ذکر شو. ورونو، د دې خبرو نه ګوره سخت ځان وساتئ. مؤمن به په هر حالت کې د الله نه رضا وي. دا خبره کوي زما خوږو ورونو چې هغه څوک چې د پلار سایه نه ده لیدلې، هغه د الله نه العیاذ بالله خفه دی. دا خبره بالکل باطله ده، ځکه هغه د دنیا هغه هستي چې په ټوله دنیا باندې د هغه د وجې نه رحمتونه ورېږي، رحمت للعالمین دی، سید الانبیا دی، شفیع المذنبین دی، رافع اللواء دی، صاحب المقام المحمود. د داسې اعزاز او شرف والا انسان یتیم پیدا وو او د الله د نعمتونو دومره شکریه ادا کوله چې هغه به فرمایي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا الله دومره درنه راضي یمه چې ستا صفت زه نشم ادا کولی، ته هغه صفاتو باندې چې کوم تا ځان له ثابت کړي دي. هغه به دعا په سجده کې کوله، اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک. یا الله ته زمانه راضي شي، پناه ستا په رضا غواړم، ستا د غصې نه. وجه دا ده چې یو د دنیا نعمت چې الله د چا نه واخلي، الله حکیم ذات دی، د دنیا نور بې شماره نعمتونه ورکي. په دې بنیاد د دنیا ډېر جلیل القدر شخصیتونه په مخ د ځمکه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی د پلار سایه نه ده لیدلې. تاسو وګورئ هغه څوک چې هغې ته منتها ده په فقه الحدیث کې امام شافعي رحمه الله دنیا کې یتیم پیدا شوی و، امام اهل السنه والجماعه چې ټول اهل السنه والجماعه د هغه په نوم باندې فخر کوي. احمد بن حنبل الشیباني رحمه الله دنیا ته یتیم راغلی و. امام اوزاعي رحمه الله امیر المؤمنین فی الحدیث چې دنیا ته یو بهترین فعام او اعزاز ورکو، د ټولو محدثینو امیر جوړ شو. په مخ د ځمکې د الله د کتاب نه صحیح کتاب ولیکو. امام بخاري رحمه الله دنیا ته یتیم راغلی و. دا خبره ورونو بالکل غلطه ده چې کوم یو انسان نه الله سترګې والي دا د الله نه خفه دی او ناراضه دی. کلا وحاشا، څنګه به یو ړوند د الله نه خفه او ناراضه وي چې رب العالمین د دې سترګو په بدله کې الله د جنت اعزاز او شرف هغه ته ورکوي. حدیث قدسي کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی رب العالمین فرمایلی دي اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیه عوضته منهما الجنه. کله چې یو انسان نه زه سترګې والم، سترګې د هغه په بدله کې زه جنت ورکوم، الله هغه ته نور اعزازونه او شرف ورکوي. دا بنده به څنګه د الله نه خفئ؟ تاسو ګورئ چې سترګې نه وي. ابن ام مکتوم رضی الله عنه د الله دومره شکر گزار بنده دی چې ژوند په مسجد کې تیروي. د الله د نبي مؤذن دی، داسې د اعزاز او شرف خاوند دی چې دا سر د الله د دین نه قربانوي. د قادسیه په غزا کې دی وی را روان دی، داسې یو زغرې اچولې ده چې لاندې تېنه ځمکې ته رسېږي. تپوس ترې وشو چې ته خو جنګ کولی نه شې، نو ته
ته څنګه میدان جنگ ته راغلی وایي زه د مسلمانانو دا جماعت چې دی دا جماعت دا خو به ډېر کم ړوند دی د الله نه دومره راضي دی چې د الله په مینه سر قرباني کوي سر او بیا وایي دا جنډه ماله راکوي ځکه زه خو شکست نه وینم نو زه به مخکې روان یم مسلمانان به ما پسې روان شي دغه رنګې د ټولې دنیا د افتاء ارجاع چې چاته ده شیخ ابن باز رحمه الله رحمتا واسعه په ړندو سترګو زندگی کوي خو داسې خدمت عالم اسلام ته کړی دی چې نن د دنیا ټول مفتیان د هغه فتوی ته محتاج دي او هغه شکر ادا کوي چې ما نه الله سترګې اخیستې دي الحمدلله چې الله معنوي بصیرت را کړی دی ټول ړانده د الله نه ناراضه نه دي ورونو داسې ټول پښتانه د الله نه ناراضه نه دي پښتون هغه قوم دی چې د ټول په ټوله د الله په دین کې داخل شوی دی په دې کې بېدینه خلک نه اوس به پیدا کېږي دوی د الله دین په سرو سترګو منلی هغه قربانیان یې د الله د دین دپاره ورکړي دي چې هغه تاریخ صفحاتو کې د سرو زرو اوبو باندې لیکلی شوي دي د دې ملک په قیام کې هم چې کوم ملک قیام د لا اله الا الله په نوم باندې شوی دې کې هم د پښتنو عظیم کردار ولې دی ځکه دا پښتانه د رب نه راضي وو د رب کائنات په نوم باندې قرباني ورکوله زه به دومره ووایم چې ټول پښتانه د الله نه ناراضه نه دي بلکې دغسې سیکولر شاعران د الله نه ناراضه تعجب خبره دا ده چې بیا هغه خلک چې هغوی ته نوم د ملا ورکړی شوی دی هغه هم د داسې خلکو دفاع کوي زما خوږو ورونو تاسو وګورئ خپل ژوند د محدثینو باندې اعتراضاتو کې تیروي امام بخاري باندې اعتراض کوي هغه پاک خلق د ده زهرجنه ژبه راکش کوي چې د کوم ته د الله نبي دعا کوي نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها الله دې تر تازه لري خپل زهرجنه ژبه د محدثینو په خلاف استعمالوي او د داسې خلکو دفاع کوي چې رب العالمین د هغوی په باره کې فرمایي والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون دین صرف د هغه شاعرانو استثناء ده څوک چې د ایمان دفاع کوي او څوک چې خلک الله ته کش کوي